د 2024 کال د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون په موخه په لندن کې افغان ښځینه بایسکل چلونکي خپل تمرین کوي. مینا پریشا او عارفه د طالبانو حکومت له لاسه تښتېدلي او بریتانیا ته کډوالې شوي دي. افغانستان ته د طالبانو له راتګ سره مې خپلې هیلې له لاسه ورکړې. نن ورځ په انګلستان کې په امن کې ژوند کوم. په ناڅاپي توګه په یوه اونۍ کې هر څه بدل شو. رڼا په تیارې بدله شوه. د راتلونکي تصور مو نشوای کولی. خپلې هیلې مو له لاسه ورکړي. له بده مرغه افغانې ښځې له خپلو بنسټیزو بشري حقونو څخه محرومې شوي دي. د طالبانو حکومت پر راتګ سره ښځې له خپلو ډیریو حقونو څخه په ځانګړې توګه له تعلیم او سپورت کولو څخه محرومې شوي دي. دا نجونې ځانونه مبارزې بولي. زما مطلب دا دی چې د مبارز تعریف دا دی چې د مبارزې روحیه ولري، سرسختي وي او مخته ولاړ شي. دا نجونې یقینا د ټولې ځانګړتیاوې لري او روښانه راتلونکی لري.